د کندوز ځانمرګي برید په اړه د ګلبدین حکمتیار او جاپان شدید غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کندوز کې د کابل بانک مخې ته د تېرې ورځې د ځانمرګي برید په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند په یوه خبرپاڼه کې دغه برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بللی او دا یې د کرایي جنایتکارانو کار یاد کړی دی. په خبرپاڼه کې لیکل شوي دا له انسانیته لرې جنایت هغه مفسدان ترسروي چې نه دین لري او نه انسانیت. پخوا به هم په ښوونځیو، مدرسو او ښارونو کې دوی همدا ځانمرګي بریدونه کول او اوس یې هم کوي. دا به کوم احمق او بې شعوره انسان وي چې د داسې بېرحمانه وژنو لپاره دې ځان وژنه وکړي. وړاندې افغانان مخاطب کړای شوي چې تاسو د شوروي او ناټو پر ضد جهاد وکړ. راځئ د دغو ذلیلو اشرارو د ځپلو لپاره هم لا وتړئ او د دوی خلاف ستر او ولس ګډی اسلامي جهاد اعلان کړئ. په کابل کې د جاپان استازولۍ په کندوز کې د تېرې ورځې ځانمرګي برید غندلی او ټینګار یې کړی چې ترهګریز بریدونه باید سملاسي پای ته ورسیږي. له دې سره د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت وایاند یادونه کوي چې د موندنو له مخې یې د کندوز د تېرې ورځې ځانمرګي برید چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، عاملان یې د هیواد له پولو بهر دي. که څه هم د یاد وزارت وایاند په ښکاره د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستیو څرګندونو ته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې لیکلي چې په افغانستان کې د رامنځته شوو پیښو عاملان له کرښې پورې غاړې را اوړي. منیر اکرم د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې له افغانستان نه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ موجود دی. په کندوز ښار کې کابل بانک ته څیرمه د اسلامي امارت د ادارو پر کارمانانو ځانمرګي برید کې 21 کسان ووژل شول او 33 نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش خراسان څانګې اخیستی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.